رسول کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا رقمو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د پیر په ورځ باندې د دوشنبې په ورځ باندې بې روژه نیول. هغه جنه دې خواته راځه، دلته راسه. د پیر په ورځو د دوشنبې په ورځ باندې بې روژه نیول. نو یو صحابي مبارک د دغې ورځې د روژې متعلق پوښتنه ځینې وکړل: ای د الله رسوله، د دې ورځې د روژې څه برکت و فضیلت دی؟ درې روایت راځي. یو روایت د مسلم شریف دی، بل روایت د ترمذي او د مسلم شریف د دواړو دی، دریم روایت د ترمذي شریف دی. په اول روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته وایي: فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه او انزل علي فيه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زه د پیر په ورځ روژه نیسم. دا ورځ د برکت ورځ ده، د دوشنبې په ورځ باندې. هفته، یکشنبه، دوشنبه، هفته، اتوار، پیر. د پیر په ورځ باندې زه روژه نیسم په دې خاطر باندې چې زه الله جل جلاله په دې ورځ کې پیدا کړی یم. نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ کومه یوه سوه؟ د پیر ورځ سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په کومه ورځ پیدا کړی دی؟ د پیر په ورځ باندې. سبا ورځ، نن اتوار دی، سبا پیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې ورځې روژه نیوله او برکت یې د دې ورځې دا بیان کوي چې زه په دې ورځ باندې الله جل جلاله پیدا کړی یم. دا یوه خبره سوه. دویم د الله رسول صلی الله علیه وسلم ویوم بعثت، دا داسې ورځ ده چې زه الله جل جلاله په دغه ورځ کې په پیغمبرۍ باندې مبعوث کړی یم. په کومه ورځ باندې؟ د پیر په ورځ باندې. او یا د روایت د راوي شک دی او انزل علی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وویل چې د پیر په ورځ باندې الله پر ما باندې قرآن نازل کړی دی. نو د قرآن عظیم شان ته نازلېدلو ورځ کومه ورځ سوه؟ د پیر ورځ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې د پیدا کېدلو ورځ کومه یوه سوه؟ د پیر ورځ سوه. شابس. په بل روایت کې راځي، د ابي هريره رضی الله عنه سره روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس. الله جل جلاله ته د انسانانو اعمال پیښیږي. په جمعه کې دوې ورځې د انسانانو اعمال د الله تبارک وتعالی و دربار ته پیښیږي. یوه ورځ چې د انسانانو نیک اعمال، ښه اعمال، بد اعمال د الله و حضور ته ځي. یوه ورځ د پیر ورځ ده، د دوشنبې ورځ، او یوه ورځ د پنجشنبې یا د جمعرات ورځ ده. پنجشنبه، جمعرات، دا خو سره یو دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. وای ما ته دا خوند راکوي چې زما عمل د الله په دربار کې پیښ سي او زما په دې ورځ باندې روژه وي. نو کومه دوې ورځې د اعمالو د پیښېدلو دي؟ د پیر او د جمعرات ورځ. او په دا دواړو ورځو باندې د انسانانو اعمال د الله جل جلاله حضور ته پیښیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا خوند راکوي چې زما عمل و الله جل جلاله ته پیښ سي او زما څه شي؟ روژه وي. دریم حدیث شریف دی، دا د مسلم روایت، د ترمذي او د مسلم شریف د دواړو روایت. دریم حدیث شریف د ام المؤمنین سیدتنا عائشه صدیقه رضی الله عنها سره روایت دی. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم به پلټنه کوله، تحقیق به کوي، پوښتنه به کوله د دوشنبې د ورځې او د پنجشنبې د ورځې، د پیر د ورځې، د جمعرات د ورځې پوښتنه به کول، یعنی د دې دپاره چې په دې ورځ باندې څه ونیسي؟ روژه ونیسي. وجه یې څه وجه ده؟ وجه یې دا ده، یوه هغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په دې ورځ پیدا سوی یم د پیر په ورځ باندې. اصلي وجه یې دا ده چې په دې دوو ورځو کې د انسانانو اعمال الله جل جلاله ته پیښیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ته دا خوند راکوي چې زما عمل د الله تبارک وتعالی په مخ کې پیښ سي او زما روژه وي. الله تبارک وتعالی دې دواړو ورځو روژه موږ ته رانصیب.